سلامونه ملګرو د سیټ تاسو دغه شارټ کلیپ واورئ د ډاکټر صاحب د ماشوم د سر نه د پټۍ تاو کړه کومه چې دې ته پیته ویل کېږي اکثره دا د درزیانو یعنې ټیلرانو وروڼو سره ورسره وي او د هغه پې د کپړې ناپینګ کوي خو دغه ډاکټر وایي چې دا چې کومه پیته دا په کور کې سنبال وساتئ تاسو هم کولی شئ د خپلو ماشومانو دماغ دې باندې چیک کړئ چې آیا ستاسو د ماشوم دماغ ټیک دی که نه دی مطلب دی که چې معمولي هم مشکلات یا کوم مشکل راځي نو تا ته به د دې پیتې نه پته لګي چې زما د ماشوم دماغ چې کوم دی خرابېدو طرف ته روان دي یا ټیکېدو طرف ته روان دي په دې پیته باندې چې کوم دی تاسو د غټو نه غټ ماشین کار کولی شي د ډاکټر صاحب انتهایي ډېره ښکلې ویډیو کړې ده او په دې ویډیو کې انشاءالله چې تاسو هم دا ویډیو وګورئ نو څه نه څه سبق او عبرت به ترې واخلئ تاسو ته به پته د اندازې نه ولګي چې د دې پیتې په مدد سره موږ د خپلو ماشومانو چې کوم دی ډېر غټ چیک اپ کولی شو چې هغه په غټ غټو ماشینانو باندې کېږي دغه ډاکټر صاحب یې دغه معمولي یعنې په دغه شپږ له اته فوټه پیته باندې کوي چې په دغه کې مطلب یو 2 فوټه چې تاسو سره دغه پیته وي هم پې تاسو د خپلو ماشومانو د سر چیک اپ یعنې د دماغو چې کوم توازن دی د هغه د ټیکوالي دپاره تاسو چیک اپ کولی شئ نو دا ټوله ویډیو په دې سیټ کې د سپلای کومه تاسو ته به هم څه نه څه پیدا وشي که معلوماتي ویډیو او خوښه مو شوله مخکې به د ملګرو سره ضرور شیر کوئ راځئ اورو دا ویډیو خو موږ هر ورځ تاسو لپاره کوشش کوو چې تاسو لپاره خپل معلوماتي او اصلاحي او اسلامي ویډیوز راوړو زموږ د صفحه ځان سره ضرور فالو کوئ او دغه شانتې نورو ویډیوګانو دپاره موږ ځان سره فالو ساتئ چې ستاسو ته په دغه شانتې ویډیوګانې میلاویږي راځئ اورو د ډاکټر صاحب د خولې نه دغه ښکلي معلوماتي ویډیوز راځئ ما سره پاتې شئ السلام علیکم ورحمت الله دا پټۍ به په کور کې وساتئ د ماشوم سر به سم ناپ کوئ شاته چې کوم ځای ډېر غټ دی او مخې ته په دې منځ باندې دا ناپ به وکړئ په پیدایش باندې 15 پکار دی په 3 میاشتو باندې 140 په 6 میاشتو باندې 440 په 1 کال باندې 40 په 2 کال باندې یو کم 50 بیا به پسې یو سینټي میټر غټیږي 15 کاله باندې 350 په 10 کاله باندې 2 کم 80 یا 80 نمبر دماغ پکار دی که د دې نه 1-2 سینټي میټر کم یا په بره خیږي نو دا خیر دی خو که ډېر ورکوټې پاتې کېږي نو هم خطرناک دی او که د وخت نه مخکې غټیږي نو هم خطرناک دی په دې کې د یو ماشوم عمر دی 4 کاله او د دماغو سایز دی 140 مطلب دماغ اوس د 3 میاشتو دی د دې بل ماشوم عمر دی 2 کاله او دماغ دی 80 نمبره پای کې اوبه جمع شوي دواړه خطرناک دي نو تاسو ته په خپله باندې اندازه کیدی شي چې د ماشوم د دماغو سایز مې صحیح روان دی او ترقي صحیح روان ده نو ډېره پریشاني به نه وي ډاکټر له به نه ځئ خو که تاسو ته پته ولګېده چې لږ فرق پکې ډېر دی نو بیا ډاکټر ته تللی شي چې زما د ماشوم دماغ یا تیز روان دي یا کمزوري روان دي هغه به د لغه ورکوي